بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د جون کال 2016 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې سیمه ییز خبرونه دي چې په هغې کې د کشمیر مسله هم نن زه راخلم. همدارنګې د اسرائیل یو ځلې بیا پر بیروت باندې برید، د ده په مقابل کې د ایران د قالیباف ځواب، د سپاه پاسدارانو اراده چې بیرته به ګواښ کوي، د ډونالډ ټرمپ مسج چې بیرته په حساب د اسرائیل ته ویلي دي چې دا د درست کار ونه که او هیله یې دغه کړې ده چې دا په حساب مفاهمې ته ورسیږو او دا دغه ونه شي. په دې باندې نورې تبصرې د نورو مبصرینو چې ګویا دا د امریکا په حساب خپله جوړښت دی د اسرائیل سره او لوبې کوي، دا باندې تبصرې دي. همدارنګې د مارکو روبیو خبرې د جی شنکر د هندوستان سره، او په آخر کې د مهم خبر د نن ورځې چې دغه نن سهار وختي د شهباز شریف د ټویټر نه نشر شو چې معاهده وشوله او نهایي امضا به په 19 د جون په ژنیو کې کیږي. او همدارنګې دا اعلان هم وشو چې ایران خپل ممکنه حمله پر اسرائیل باندې په اساس د دغه آخري ټویټ د ډونالډ ټرمپ دا متوقف کړی دی. نو په دې باندې به راځم خبرې کوم. راځم لومړی خبر ما چې نن زه رااخلم هغه پر بیروت باندې د اسرائیل یو ځلې بیا حمله ده. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې هکله باندې ما مخکې نه پیشوینګي کړې وه چې پیشبیني زما همدا وه چې امریکا که تړون لپاره دا کوي، اسرائیل به حتما دا تړون ماتوي، دا برید به کوي، دا به یو ورانی به کوي. اوس چې اسرائیل په دې پوه شوی دی چې دا تفاهمنامه شاته ډېره مخکې تللې ده، ایران هم رضایت ښودلی، امریکې هم رضایت ښودلی، ټول د سیمې ممالک هم پې دغه دي او د امضا وخت هم بالکل ویل شوی چې یا همدغه یکشنبې یا د دوشنبې ورځ به دا امضا ته هم رسیږي. نو اسرائیل دا فکر وکړ چې کوم ځای ووهي چې ایران بیرته په دې مشتعله کړي چې ایران جواب ورکړي او د ایران د جواب سره امریکا ناچاره د اسرائیل تر څنګ ودرېږي او یو ځلې بیا دا مراوده ماته کړي. نو اسرائیل پر بیروت باندې حمله وکړله او په دې ترتیب سره ایران دې ته دغه شو چې باید د ده ځواب ورکړي، ځکه چې د ایران دې ته مجبوره کړی دی چې یو ځلې بیا د ځواب سره جنگ ته را داخل شي. او دا هغسې یو کار دی چې نتنیاهو په ده خوشحالېږي، په دې چې هغه وایي چې دغه دی زه کامیاب شولم. یو ځلې بیا مې داسې یو کار وکړ چې ټوله نړۍ یو خواته ده، زه بل خواته یم. د دغې برنامې پر خلاف محمد باقر قالیباف د ایران د پارلمان غړي، د چین لپاره خاص استازی او د صلح د مذاکراتو رئیس، هغې خپل په ټویټر کې دغه لیکلی دی چې صهیونیستانو یو ځلې بیا د دایحې جنوبي لبنان کې برید وکړ او دې ثابته کړه چې ګویا دلته د امریکا د خوا نه د ارادې کمښت دی، د تعهد لپاره عدم اراده ده او یا یې توانایي نه لري، یا دا دی چې دا امریکا زور نه رسي په اسرائیل باندې چې هغه دا کارونه کوي، ځکه که زور یې رسېږي خو باید کنټرول یې کړي چې ما مصالحه کړې ده، خبره خلاصه ده، بیا ورانی مه کوه، غوږونه یې پرې ورته وکړي. او که دا کار نه کوي معنی یې دا ده چې اراده او تعهد یې کلک نه دی او شاته کم سازش دی لري. دا ادعا کوي چې د سیند څراغ یې اسرائیل ته ښودلی دی چې اسرائیل دا کار کړی دی، ځکه چې امریکا غواړي په داسې کارونو سره د میز د مذاکرات باندې زیات امتیازات واخلي. ځکه څنګه چې تاسو معلومه ده دغه کومې ناستې چې تر اوسه شوي دي دکې د ایران لاس بره دی، د ایران امتیازات زیات دي، امریکا صرف د دې نه د وتلو لاره کدا کوله، خو په داسې یو کار سره غواړي چې پر ایران باندې داسې فشار راولي چې ایران مجبوره شي جنگ ته راشي او امریکا په هغه کې نور امتیازات ترلاسه کړي. همدارنګې محمد باقر قالیباف وایي چې دا لوبه د ښه انسان او د بد انسان دغه نه ده چې یعنې اسرائیل شریر ښکاره کړي
او امریکا ځان ښه ښکاره کړي او خپله به موږ سره خبرې کوي او اسرائیل ته به اشاره کوي چې وار کوه، یعنې هغه به همغسې وحشیانه خوشي او خپله به وایي چې دا زه مذاکرات کوم، خپله به دا نه کوي، اما اسرائیل په ذریعه باندې دا کارونه کوي چې دغه لوبه چې ده دا نور زړه شوې ده، په دې باندې ټول دنیا پوهېږي او دا لوبه نور مه کوئ. که تاسو په خپله د ده توان نه لرئ یا د پیسه خپل په هوډ باندې نشي ودرېدلی او تعهدات نشي ترسره کولی، دې نه قاصر هستئ، نو دا خپله ستاسو هغه حیثیت نړیوال ته ضرر رسي، ځکه چې د امریکا په خبره به نړۍ به نور اعتبار نه کوي. او که په همدې رقم سره دا لاره تاسو ادامه ورکوئ، قالیباف وایي چې دلته راځئ مذاکرات کوي، هلته یې بیرته ماتوئ، دلته مذاکرات کوي، خبرې اترې کوي، هلته یې بیا ماتوئ، نو د ده په دې رقم سره موږ او تاسو کوم ځای ته نه رسېږو، دا جګړه به همداسې روانه وي. همدارنګې سپاه پاسداران د انقلاب په یو پیام کې خپل ویلي چې د اسرائیل برید پر بیروت باندې بې ځوابه به نه پاتې کیږي او په مناسب فرصت سره به موږ په دې باندې برید کوو او دا د ده غږ به اخلو. د دې ټویټ په مقابل کې ډونالد ټرمپ یو خپل په سوشال کې یا سوشل تروت کې دا دغه لیکلی دی چې د نن ورځې حمله پر بیروت باندې باید نه وای شوی، دا مناسب کار نه و، ځکه چې دا یو خاصه ورځ وه. خاصه ورځ په دې وه چې یو دغه د زیږدون ورځ وه، او بله ورځ د خاص هغه لپاره دا وه چې دی ویل دا معاهده به امضا کېږي او موږ به د اوربن خواته ځو. دا موږه معامله وایي د ایران سره نږدې شوې وه. اسرائیل درسته دی چې خپل د دفاع حق لري که چېرته تجاوز پرې وشي، خو دی وایي چې دلته خو په اسرائیل باندې چې کوم اسرائیل ادعا کوي چې پرې برید شوی و، دا خو ډېره وړوکې واقعه وه او په دې واقعه کې نه څوک زخمي شوی دی، نه ژوبل شوی دی او نه څوک مړ شوی دی. نو د داسې یو وړوکې مسلې لپاره یو داسې یو لویه مسله چې د نړۍ صلح او امنیت پکې تړلی دی، ډونالد ټرمپ وایي چې ده باید دا کار نه وای کړی او دا برید یې باید نه وای کړی، دا برید نامناسبه دی او دا زموږ د صلح او د نړۍ صلح ته صدمه رسوي. او دی ویلی دی چې دغه بریدونه چې دي په شمول د لبنان باید بند کړلی شي. یعنی ډونالد ټرمپ دا خبره تاییدوي چې په اوربن کې لبنان شامل دی او اسرائیل ته وایي چې ته باید نه تنها چې په بیروت بلکې په ټول لبنان په هر ځای کې چې ته دا بریدونه دي دا نور بند که، او په عین حال کې په حزب الله باندې هم غږ کړی دی او په نورو ډلو باندې چې تاسو هم خپل بریدونه په اسرائیل باندې متوقف کړئ تر څو موږ دا مصالحه یو ځای ته ورسیږي. او کېدای شي وایي دا د یو ښکلي او د دوامداره یعنې اوږدمهاله د صلح لپاره یو لاره اوسي او دا وایي په د باد ته یې مه ورکوئ چې درنه همداسې ویسي، په باد یې مه ورکوئ. نو دا پرېږدئ چې موږ دا صلح یو ځای ته ورسوو، کامیابه یې کړو او د ده په سر باندې یعنې نړۍ د منجلاب نه وباسو. همدارنګې مارکو روبیو د جي شنکر د هندوستان د وزیر خارجه سره خبرې کړي دي او وزیر خارجه د هندوستان جي شنکر ورته د هغې د کښتۍ په وهلو باندې احتجاج کړی دی چې دا تاسو درست کار نه دی کړی. د هغې په ځواب کې مارکو روبیو ورته ویلي دي چې تاسو ولې زموږ د اجازې نه بغیر د تنګي هرمز نه د ایران پټرول وباسئ او وړئ، نو کله تاسو دا کار کوئ په تاسو باندې به برید کېږي. نو دا خبره ثابتوي لکه څنګه چې ما پرون برنامه کې تاسو ته ویلي و، بعضې دوستانو لیکلي و چې نه زما موقف سم نه دی، ځکه چې ما ویلي دا کار امریکا کړی دی، ځکه ډونالد ټرمپ خپل په ټویټ کې لیکلي چې دا کار ایران کړی دی. ما ویل چې نه دا ایران نه دی کړی، امریکې کړی دی، او بعض دوستان لیکلي چې ته ولې د ایران دفاع کوي، دا خو ایران کړی دی. دا د خپله هندوستان جي شنکر امریکا ته وزیر خارجه ته وایي دا برید تاسو کړی دی، دا هم سم کار نه دی کړی. نو هندوستان په دې متیقن دی چې دا برید امریکې کړی د ایران نه دی کړی، او همدې لپاره بیا مارکو روبیو ورته وایي چې تاسو او دا خبر څوک ورکوي، دا انډیا ټوډی دا خبر ورکوي. نو خبر بالکل ثقه‌ای دی، موثق دی، او دی وایي چې د دوی ترمنځ خبرې شوي دي او دکې دی ترېنه ګیله کړې ده، احتجاج یې کړی دی، او مارکو روبیو ورته دا ویلي دي چې هر څوک زمونږ
قواعد او اصول مات کړي، د هغه سره همدا سلوک کېږي. یعنې هندوستان ته وایي چې تاسو سره هم چې کړي دي بالکل ښه کار هم کړی دی. او د تنګي هرمز نه پس د دې تاسو بې تخلف مه کوئ، زموږ د احکامو نه بې تخلف مه کوئ، زموږ د اجازې نه بغیر وتل را ننوتل مه کوئ، یعنې موږ مالک د نړۍ یاستو. نو تاسو ته معلومه ده دا خبره چې څوک کوي دا ښه نتایج نه ورکوي، ځکه د ده په مقابل کې تنفر زیاتېږي د نړۍ. امریکا خو د چا باداره نه ده که نه، نه څوک په بادارۍ مني. خپل سیمه کې د اوسه په امریکې کې همالته به یې دا داسې مخسته نه ده. بیا دغسې کار چې کوي بیا ستا په مقابل کې به خلک ودرېږي او تا به وهي او سر به درته ماتوي چې تر هغه د یادي چې بیا د هیر نه شي. همدارنګې برکس نیوز یو خبر ورکړی دی. دا برکس نیوز هم ورکړی، ډېرو رسنیو ورکړه. تاسو معلومه ده چې د افغانستان رسنیو هم دغه که چې نړیواله سطح دي او بهرنیو، چې د نن سهار یعنې د دوشنبې سهار ناوخته د پاکستان صدراعظم شهباز شریف خپل په ټویټ کې ولیکل چې موږ د صلح معاهدې ته ورسېدلو او دا په حساب امضا شوله. دا چې څه رقم امضا کړې ده، چېرته امضا کړې دی نه دي ویلي، خو د ده رسمي امضا کولو تاریخ یې ویلي چې 19 تاریخ په سویټزرلینډ کې په د جون په 19 جمعې په ورځ سویټزرلینډ کې به کېږي. او د همدې په اساس باندې ویلي دي چې چون دا سولې ته رسېدلي دي او ټول طرفو دا تعهد کړی چې نور په یو په بل باندې برید نه کوي، حملې به نه کوي، دا ټول متوقف شوي دي. بنان ایران د هم چې کوم پروګرام د حملې په دغې باندې لري پر اسرائیل باندې، دا د صلح لپاره متوقف کړي. او دا ډونالد ټرمپ هم ترېنه تقاضا کړې ده. خپله پاکستاني رسنۍ د لوی مبصرین دا وایي چې دغه ټویټ چې شهباز شریف کړی دی، حتی د دغه متن د امریکې نه لیکل شوی ورته استول شوی دی او ورته ویلي دي چې ته دا نشر که او موږ به بیا دا تایید کړو. او دغه چې دغې نشر کړی دی شهباز شریف، بیا دا ډونالد ټرمپ خپل د صفحې نه ریټویټ کړی دی، یعنې دا خبره یې تایید کړې ده. او په همدې اساس باندې برکس بل خبر بیا دا ورکوي چې ایران خپل پلان شوی حمله پر اسرائیل باندې فعلا متوقف کړې ده، چې دا تر کوم حده پورې به رښتیا نه وي. دا والله عالم، ځکه چې ایرانیان که یو ځلې ویلي چې برید کوي، نو زما یقین دی چې برید به کوي. همدارنګې نیویارک ټایمز لیکلي چې ډونالد ټرمپ یو ډېر شریر او بد انسان د تاریخ دی او خپل په هېڅ تعهد او په دغې باندې نه ودرېږي. یعنې دلته د سولې خبرې کې هلته برید کې، دلته سولې خبرې کې هغه ماتوي. او دا یو واقعیت دی چې د انسان شناسۍ د نقطې نظر نه چې څوک دا پوهېږي چې ډونالد ټرمپ یو د اعتماد نه لرې سړی دی، اعتبار به یې باندې نشي کېدلی، ځکه تاسو دا نشئ دا کولی چې هغه نن تا ته لاس درکړي او سبا پرې ودرېږي، یا 2 ساعته بعد پرې ودرېږي، نه پرې ودرېږي. دا یو ډېره لویه ستونزه ده. راځم د برنامې خپل آخري خبر ته چې هغه د کشمیر متعلق دی. څرنګه چې تاسو معلومه ده کشمیر کې لاریونونه د پاکستان د نظام په خلاف زیات شوي دي. هلته د خلکو تنفر نهایت زیات شوی دی. پاکستان ظلم و بربریت شروع کړی دی. کشمیریان نیسي، وهي، ټکوي، وژني یې. کم کار چې په بلوچستان کې کو هغه په کشمیر کې شروع کړی دی. پرون په راولاکوټ کې د دریک عیدګاه مسجد کې خلک راټول شوي وو او حکومت په هغې باندې یرغال وکړ، د هغې په ټکولو باندې او وهلو باندې دغه وکړ. ډېر کسان یې هلته هم وژلي دي، زخمي کړي دي او هم یې نیولي دي. د دغې حرکت چې په نامه د جوینټ عوامي اکشن کمیټي ده چې د پاکستان د نظام په مقابل کې ودرېدلي دي او خپل ازادي غواړي، د دې مشر شوکت نواز میر دی او د ده د نیولو پروګرام هم پاکستان جوړ کړی دی. او د همدغې حرکت یو بل مشر دی په نامه د راجا صاحب جاوید چې د هغې د نیولو پروګرام هم نیولی دی، خو هغه د دغې نه په حساب پټ شوی دی. او راجا صاحب جاوید د نړیوالو نه غوښتي دي چې باید په دې موضوع کې مداخله وکړي او د پاکستان لاس ونیسي او موږ ته دغه موقع راکړل شي چې کشمیر خپل د ازادۍ دپاره یعنې ولګي، ځکه د کشمیریانو هم د ازادۍ لپاره ډېره قرباني ده. د 80 کالو نه هغه مقبوضه کشمیر کې هندوستان لګیا دی ظلم کوي، 1 لکه قوا د هندوستان هلته ده
او تیرو 3 کلونو نه په خلکو باندې اوبه ډوډۍ کار هر څه بند کړي چې زه نه پوهېږم دا به ژوند څنګه کوي دا خلک، ځکه چې د انسان ضرورت لري بیرون ووځي. خپل کورونو کې محصور کړي دي، د بیرون نه سودا راوړلی شي نه سودا وړلی شي. دا کېږي ډېر لوی ظلم یې هلته د هندوستان شروع کړی دی او دې غاړه اوس پاکستان دا ظلم شروع کړی. نو کشمیریان د دواړو طرف ته ظلم لاندې دي او دا که سره متحد شي او یو کشمیر مملکت جوړ شي، زه فکر کوم د سیمې او د نړۍ لپاره به دا ډېر یو ښه اقدام وي. په همدې توګه باندې په کشمیر کې پاکستانیانو هم دغه ظلم او بربریت دا کړی دی، کسانې نیولي دي، بندي کړي دي. خو هندوستان یو کار کړی، هغه کوم شی چې 50 کاله مخکې د شاستري په وخت کې، همدارنګې د مهاتما ګاندي په وخت کې هندوستان رد کړی و چې د ملګرو ملتونو قرارداد پاس شوی و چې د کشمیر خلکو ته د حق د خود ارادیت ورکړ شي او دوی ته د استصواب حق ورکړ شي چې خپل رایه ورکړي، چاهے دوی چا سره کېږي. دا هندوستان هم رد کړی و، پاکستان هم رد کړی و. اوس هندوستان وایي چې د پاکستان په کشمیر کې د خپل کشمیر نه یادوي، د مقبوضه کشمیر نه یادوي. دا مقبوضه دی د پاکستان په دغه کې د خدای ته آزاد کشمیر ویل کېږي. هغې ته په آزاد کشمیر کې د هغه وایي چې د ملګرو ملتونو قوا دې راشي، ځای په ځای دې شي او د خلکو نه د استصواب د حق وشي. که چېرته هغه یې غواړي چې د پاکستان د چنګال نه ووځي، نو نړۍ د دې کې کومک وکړي او د خلکو ته د ازادي ورکړي شي. نو په دې توګه باندې څرنګه چې ما پخوا به تاسو ویلي چې په پاکستان کې تنها بلوچستان، خیبر پختونخوا نه ده، کشمیر هم دی او دغه دی. اوس تاسو ګورئ چې د نړۍ په سطحه دا موضوع دغه ده چې کشمیریان هم لکه بلوچانو غوندې خپل ازادي غواړي او انشاءالله دا حرکتونه قوت کې دي. پاکستان دوی سره زور نه رسیږي، دا به پاکستان به ناکامیږي او دا ازادیګانې به ترلاسه کیږي. په همدې امید چې زه یو لوی افغانستان وګورو، تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.